وعلیکم السلام. حبیب جان شه هم جان بخیر. جوړه تکړه ست شده جوړه تکړه طبیعت ښه جوړه وروغه شکر ده الحمدلله. والله حبیب جان خو بس یو خبر ته کوم خو ورخ نه به پکښ نه بس که چیرته مو وسو ان شاء الله. هغه زموږ همسایه نه د ګلمرجان کاکا پاک رسېدلی نه و خدای راستي ګوره ماته پیسې نه وې پکار پیسې مې نه وې پکار بس هغه پاک باندې رسېدلی د هغه خیرات په خاطر باندې بس یو 1000 روپیو ته راته ضرورت دی نه ای بس چې تاریخ راستي بس نغد چغ دی به درکم خلاص 1000 روپۍ و خو الهام جانه خو به پکښې نه وي خو دې پکې وویله بس نه غواړم پیسې نه واه ولې صبر وکړه یار الهام جانت منظر مه په غوسه کېږه پیسې در کومه خو دې پکښې نه غواړم یار دونه شم نه یاره پیسې در کومه صبر وکړه 1000 روپۍ دې پکار دي که نه و 1000 روپۍ خو نه غواړم ته دونه شم پړه کې په خدای نه یار الهام جانه یو یا نه غواړم بس دا پوره 1000 روپۍ دې واخله نه غواړم ما کوه کنه خیر خفه کېږه ما پسې راوکړه غوسه مه کوه زه کار پوچېله وه زه پسې به ستا د زړه دپاره بې واخلم و خیر مه غوسه کېږه ما ته پیسې نه وې پکار بله ما ته پیسې نه وې پکار بس نن تاریخ څوم دی نن 5 تاریخ ده بس وهم تاریخ ته نغد چغ دی بس په دې جیب کې به درته کښېږدم خلاص ګوره الهام جانه چې په اووم تاریخ باندې پیسې راوړې بیا زنګ نه در پسې وهمه نه بس بېغمه اوسه وهم تاریخ ته نه دی ستا زما د دغه ستا د بوټو باندې قسم وي چې بس اووم تاریخ ته دې پیسې راوړم بس چې مقصد په اووم تاریخ باندې الهام جانه پیسې راوړې نه بېغمه اوسه ژر به دې پیسې درته راوړم خپله وشه بس راکړه څه شي پیسې مې پیسې کوم لږ صبر وکړه ورور حوصله وکړه سلام واچوه خبرې څنګه حوصله وکړم یوه میاشت ووتله زه نور هم حوصله وکړم کښېنه ته سم راسته سلام واچوه خبرې وکړه در وکړم نه راکړه زه نور خبره باندې ته به وایې چې 1 لک ډالر دې قرضداره یم ډالر مالا خدای یو کې 500 روپۍ راکړه ګوره خبرې ته غوږ نیسه نجیب جانه ته یو دقیقه یوه میاشت وسوه ګوره ودې ویل چې په دغه تاریخ را درته مې صحیح ده راغلم موبایل مصروف کې یا اسکور کې نه یم شبخانه کې هم داسې ده یوه میاشت فکس ووتله څو ورځو لپاره دې اخیستې 2 ورځو لپاره خپله ناستې که نه 2 ورځو لپاره صبر وکړه خبره خو واوره چا مشکل خو درکه که نه مه داسې کوه زه یې نه اورم خبره واوره الهام جان راغلی و ګلمرجان کاکا مړ شوی ده که څوک مړ شوی و روپۍ هم پکار دي 10000 روپۍ راکړه هغه ته مې ورکړی دي وایي په اووم تاریخ یې راوړم 2 د دومره صبر چې وکړې 2 ورځې نور هم وکړه په اووم تاریخ پیسې راوړي تا پیسې به زه نغدې دروړم هېڅ زنګ ته حاجت دا اوس دستي دا اوس ګوره که نه ما تاسو سره ښه کړي دي اوس داسې مه کوه چې راغلی نشته اوس پیسې نشته څه شی څنګه نشته ستا په خبره وکړه بل ورځ بیا داسې نه وي څوم تاریخ باندې بس سبا نه بل ورځ به ورویه تا پیسې حاضر نن 5 تاریخ ده په اووم تاریخ به تا پیسې در رسېږي بس ګوره سیرا دې نه کړې بس کور ته به در وړم ته زنګ هم نه وایي انشاءالله بس زه در وړم زه خلاص یې نه جانه وروه تو وایې چې نن لکه اووم تاریخ ده اوهو نن اووم تاریخ ده تو وایې چې الهام ته زنګ ویم پیسې راوړې بل خو زه ډېر په عذاب کړی یم وایه ببو نادانې ببو راسه منګی راوړه وای دلربا دته وګوره تاسو نه بیا کړل دی دا پیسې غواړي وایه ببو یاره چې داسې سلفي مې ایستلی وای ته دته وګورئ څونه ښایسته کس مې ایستلی دی دته وګوره تاسو نه مړه څه بې غیرته انسان د موبایل هم نه جګوي اوس پیسې نه راوړي دا وګوره یاره څه رقم خلک دي یاره نن خو اووم تاریخ ده ته ودرېږه د حبیب ته زنګ ووایم لمبر یې چېرته ده د هغه مړه دا بیا قل وګوره پیسې کومه دي یاره مړه ورکېږه تاسو نه تنګ راغلم خدای ته ودرېږه دا الهام ته زنګ وایم یاره 2 ورځې نورې مو ترې پیسې رانه وړلې الو چیرې والکه شبخانه کې یم شبخانه کې زه صحیح ده زه سره ګورو سمه ده دی خو مې بیا غلط دی یاره بیا د نامیزې وګوره دا هکسې څنګه جوړه والکه الهامه چیکې جوړې تکړه تا خو دې شبخانه کې یم که نه دا ودستي رالم په همدې ساعت باندې رالم
په همدې ساعت باندې رالم شفق خان یاره ډېر دروغجن انسان یې په همدې ساعت باندې په خدای په همدې ساعت باندې رالم شفق خانه کې وم شفق خانه کې هغه والله ډېر دروغجن زمونږ ورته موبایل هغه د موبایل نه جوګه د ګلمرجان فقیر نه و دغه بیره جان دې بلا ولګي ورا کې کرا کې ما پیسې راکړ ډېر مخکې پیسې مې وباسه بس نن تاریخ څوم دی نه تاریخ مې خو پیسې وباسه درکو خبره ته پیسې وباسه درکو پیسې نن تاریخ څوم دی تاریخ مې پیسې وباسه درکو زمانه وخت ده نو اوس خامخا غواړي او نقد وباسه درکو والا چې کار مې تر درکو یو دوه ورځې نور صبر نه راته کوي ګوره در پسې جګېږه ما والا کا پیسې وباسه چې څه پیسې به درکوم نه خرابه ګوره پیسې وباسه ډېر دې پاس آپ کوم ګوره پیسې غواړې که نور چیز پیسې به درکوم پیسې وباسه درکوم یې ولې څه کوې چې ولې پیسې دی واسه چې په موږ رښتان دی وایي راوړه پر 1000 روپۍ مې د 1000 روپۍ راکړه بس صحیح دی راوړه دې سم سړیتوب کار وکړه پیسې خلکو ته په وخت باندې وروړه نه خو درکولې مې پیسې مې درکولې خو د دې ساعت د شفقخانې څخه رالم یار دروغجن سړی ګوره والله ډېر دوکهباز یې داسې کار وکړه واخه د 15 روپو کې زما موبایل هم درته راغی نور مې ته قرضا رسولې بیا دې ونه وینم مګر خوله در باندې ماتوب صحیح ده ځه والا پیسې راغلې موبایل راغی مزې دي مزې څه پای وروره راباسه دا به وروره چې خو تخته زنګ ورته کټ دې کړم باندې وم تاریخ باندې ګوره قرضدارانو باندې پیسې دي چې راوړي در به کوم یاره قرضداران نه زلګ مخکې چې کولاړم چې بل الګ پیسې درکړي هغه راوړه در به یاره نجیب ګوره مکو دې څه کنه روباسه زه خیر در به کوم نه روباسه یاره د کار نه پیسې دې ټول روباسه دا اوس قرضدار راوړلې ورو کار نه در به کوم مکو نه تا غو انسان باندې وایي چې د بار په کار